ایران په لومړي ځل افغانانو ته ډېر ښه خبر ورکړ. دا چې دا خبر څه دی ملګرو، که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ایران د هرات خواف پټلۍ د پاتې چارو پر بشپړولو کار کوو. ایران او افغانستان د هرات خواف ریل پټلۍ د چارو پر بشپړولو خبرې کړې دي. یو ایرانی چارواکي ویلي چې تازه د افغانستان د نوي حکومت له چارواکو سره د ریل پټلۍ د پاتې چارو پر بشپړولو خبرې کړې دي او په خبره یې ښایي ژر د دغه پټلۍ پاتې چارې پیل شي. د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان او ایران لپاره مهمه پټلۍ ګڼل کیږي چې د افغانستان له لارې به د مرکزي اسیا هیوادونه له ایران سره وصل کړي او دغه راز د دې شونتیا شته چې چین د افغانستان او ایران له لارې له ترکیې سره وصل کړي. د دې پټلۍ شاوخوا 80 سلنه چارې بشپړې شوې دي، خو هڅه کیږي چې پاتې چارې هم ژر تر ژره بشپړې شي او د کاروبار جوګه شي.